د مالیې وزارت تل هڅه کوي چې د ملي بودیجې د جوړولو او لګښتونو د ترسره کولو ټولې چارې په بشپړې روڼتیا او د ټاکل شویو اصولو سره سم ترسره شي ترڅو په ملي کچه هیوادوالو ته اړین او ګټور خدمتونه وړاندې شي. پر همدې بنسټ د مالیې وزارت د خزاینو لوی ریاست له لوري د بودیجوي واحدونو لپاره د ملي بودیجې د غوره مدیریت او بې ځایه لګښتونو د مخنیوي په موخه روزنیز سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار په پرانیست غونډه کې د مالیې وزارت د خزاینو لوی رئیس نصرت الله محمود، د محاسباتو رئیس محب الله صاحبزاده، یو شمېر مسؤلینو او د بودیجوي واحدونو د مالیې او حسابي برخې رئیسانو او امرینو ګډون کړی و. د خزاینو لوی رئیس وویل چې 1403 مالي کال ملي بودیجې د غوره مدیریت په موخه باید د بودیجې اړوند ټول اجراعات د ټاکل شوي اصولنامې سره سم ترسره شي ترڅو د بې ځایه لګښتونو او بودیجوي کسر څخه مخنیوی وشي او اړینو چارو ته په ښه ډول رسیدنه وشي. دغه مصارفو د کنټرول بلکې هغه غټ ادرسونه هغه متحد المال او د امین شیخ صاحب حفظه الله لخوا چې کوم اصولنامه منظوره شوې ده دغه ده چې دا موږ په ښه شکل او په وخت سره تطبیق کو په خپلو اداراتو کې د دې نه تیښتې لارې ونه ګورو بلکې دا کوشش وکړو چې یو څوک څنګه دې ته برابر کړو. او د اخري مجلس چې د شیخ صاحب حفظه الله سره موږ درلود یو د هدایاتو نه همدا و موږ ته هم او اداراتو ته هم چې کوشش وکړي غیر ضروري مصارفات او بې جایه مصارفاتو مخنیوی وکړي. د محاسباتو رئیس د روزنیز سیمینار په تړاو معلومات ورکړل او ټینګار یې وکړ چې ټول بودیجوي واحدونه دي د روان کال د ملي بودیجې د غوره مدیریت په موخه د بودیجې د اجرا اصولنامې او متحد المال سره سم اجراات ترسره کړي. موږ تیر کال یو ټریننګ دایر کړو اداراتو ته 15 نفر، سږ کال بیا غواړو ان شاء الله چې اداراتو په مالي چارو کې تخصصي ټریننګونه ورکو. تخصصي په دې معنی چې یو هفته 2 هفتې 3 هفتې د کنټرول په بخش کې ټریننګ ورکو، هغه نه بعد د تادیات په بخش کې ورته ورکو، لوجستیک بخش کې، یعنی کوم دغه چې کوم زموږ مالی وزارت د خزاینو پورې مربوط بخشونه دي په دې کې ټریننګونه ورکو. ان شاء الله چې ابا تاسو مکتوب هم درځي خو مخکې دا غینه کملګری کولای شي چې خپل نظریات موږ سره په لیکلي بڼه شریک چې کوم بخش کې تاسو ټریننګونه غواړي نو هغه موږ مقایسه کوو، هغه بخش ډیر مهم اول باغی اولویت ورکو، ورپسې دویم او دریم هم دغه سي په نمبر باندې برازو. د یادونه ول چې دغه سیمینار په لړ کې د بودیجوي واحدونو څخه وغوښتل شول چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت څخه وړاندې پر نظام پاتې پورونه تثبیت کړي ترڅو د مالیې وزارت له لوري د تطبیق او اجرا چارې ترسره شي.